سلامونه او مینه ټولو خویندو ورونو ته. خویندو ورونو، په خپله خاوره خپلو دښمنانو ته هیڅ وخت ځای مه ورکوئ. خپل دښمنان مه پرېږدئ چې په لستوڼي کې مو ورته ځای ورکړی وي. ستاسې په خپلو منځو کې اختلافات تاسې د دښمنانو غلامان جوړوي. د غلام 100 کاله ژوند نه د ازادۍ یو ورځ ژوند 1000 واره ښه دی. غلام وي، د غلام نکاح، حج او ډیر داسې نیک اعمال دي چې نه قبلیږي. ان تر دې چې فرض مونځ کوي هم د خپل بادار نه به پوښتنه کوي. څوک چې په خپل کور، خپلې خاورې خپل واک نه لري، غلامان شمارل کیږي. نن موږ او تاسې په خپلې خاورې وګورو چې د خپل زړه خبره نشو کولای، خپل حق نشو غوښتلی. څوک چې د خپلې کورنۍ، خپل قام، خپل اولس سره نه ودرېږي، داسې خلک د خپل اولس بچي نه بلکې د دښمن بچي شمیرل کیږي. د خپل قام، خپل وطن، خپل دین سره خیانت هیڅ وخت مه کوئ. د خپل قام، خپلې خاورې، خپل اولس جاسوسي مه کوئ دښمن ته. بدترین دښمن، خاین، غاصب هغه څوک دی چې د خپل دښمن سره ولاړ وي، خپل رور، خپل پلار او خپل خپلوان وژني، او په ځای د دې چې ولس او وطن سره ودرېږي او ملاتړ یې وکړي، دښمن او د دښمنانو ملاتړ کوي. هغوی دپاره خپله انرژي مصرفوي. داسې خلک چې د دښمنانو ملاتړ کوي، د دښمنانو سره کار کوي، د دښمنانو خیرخواهي غواړي او د هغوی سربلندي غواړي او خپل قام، خپل ولس، خپله خاوره ورته سپکوي، داسې خلک د خپل پلار او د خپل ولس بچي نه د دښمن ولس او د دښمن بچي شمیرل کیږي. څوک چې د خپل اولس او وطن سره دښمني کوي په نړۍ کې حرامي او د مرګ نه وروسته خاین، بې عقل، ژوی یعنی حیوان، بې شرم او د خدای دښمن حسابیږي. دا ځکه چې کور، کورنۍ، قام، اولس، وطن دا د خدای لخوا لوی ډالۍ ده په ژوند کې، او داسې انسانانو، داسې خلکو د خدای پاک د ډالۍ سره او د خدای پاک د نعمتونو سره خیانت وکړه، خدای پاک یې خفه کړه. الله مو ښاد و آباد لره. ژوندي اوسئ، لاسونه یو بل ته ورکئ او د دښمن ګریوان ته لاس واچوئ.